که وختونه رقیبان زما او ستا شي که وختونه رقیبان زما او ستا شي خود مینې حوصلې مې نه غورځېږي سرې غرمې خانه دا دې په موږ د لارې د ښي طرف نه شوي دي ما په عبادت کې ګاډي لخپه ورکړه شاته ډېرې دوړې اوچتې دي زه کوم څوک ونه پېژندلم خان زموږ نواب صاحب ته د خلکو خېټه کې کولمې نشته د کلي یو څو کسانو شرف الدینه نواب صاحب شکر دی چې سر ته دې خیر شه موقع خو مې هسې یو نظر وکته نواب صاحب تاسو په چا دعوه یا شک لرئ ګل محمد خانه ته خپله کاروایي کوه مانه هېڅ تپوسونه مه کوه نواب صاحب تاسو پوره تسلي ساتئ سړي به زما نه بچ نه ځي بابا دا ستاسو خپله فیصله ده زه په دې کې هیڅ قسمه مداخلت نه کول غواړم نو بیا ستا په زړه کې دومره یره ده څه ده دا خو هم د ژوند سره تړلې خبرې دي بچې بابا زما د وینا مقصد دا دی چې سیاست کول زمونږ غوندې خلکو د بس کار نه دی دا ډېر ګران کار دی هېڅ ګران کار نه دی څوک چې په ځان کې توان ویني که نه هغه دپاره داړو څه مسله نه ده خو بابا د کومو خلکو مقابلې ته چې تاسو لستوڼې نغښتې دي که نه هغه ډېر سټرانګ دي سیاست د هغوی جاګیر دی پلار په نیکه دا قسمه لانجو کنجو سره بلد دي ما ته وګوره نظرعلي بچې ما ته وګوره ستا تره دې خدای وبخي چې زما په دې لاسو کې اخري سلګی والی نو ما ته یې ویې چې خپلو بچو له تعلیم ورکړې ته چې په کوم مقام ولاړې د صفدري په سترګو کې نن د ټولو نه غټه زغې تی بابا زه منم الله تعالی به تاسو له کامیابۍ درکوي خو زه صرف دا ویم چې هغه جنګ مه کوئ کم کې چې د بیلات یری په جنګ کې ګټه او بیلات راځي بچې که بیلات نو وینې که نه خو ستا پلار همیش په جنګ کې ګټه کړې ده ډېره غټه سټیمنا مو ده د زړه زور مو ډېر دی د زړه په زور خو ګټې کېږي بچې خو دا راته ووایه چې تا د اوس نه توره او ډال وغورځول نو مخکې به څه کوې که زما د مړ رور حوصله دې بې ځایه کړه نو بچې هم به ځان خراب کې او هم ما خو ټیک ده بابا خو زما نوکري تاسو سره په دې کیسو کې د منډو ترلو اجازت نه ورکوي ته خپله نوکري کوه بچې او ما چې کومه لاره خوښه کړې ده په هغې به زه خپل سواره ځغلوم اوهو دا جی به کله راځي یاره جیمي خان لږ صبر وکړه اوس به راشي که نه السلام علیکم او دا خو زما بچی راغلی دی سلام علیکم جیمي خان خیر اوسې ګلاب شاه هلکه جیمي خان زموږ نه خفه یې څه ها بچی وایه خیر خو دی که نه دا جی تاسو دومره ناوخته کو زه وختي رسې ستاسو انتظار کوم او موبایل هم معاف کړی و ای بچی اوس دا دی رالم وایه آرډر کوه آرډر ملک صاحب هلک غږ نه کوي بس پوه شه ملک صاحب د ګونګي په ژبه مور پوهېږي حساب ورکوه ناوخته کېږي چې ځي هلک دی ملک صاحب غټ رقم ورکوه غټ رقم هلک دی که نه یار دوست لري قدرې لا ټیک وایي دا جي
وایا زما بچیه چې سل درکم د هغې پته نه لګي او که زر درکم د هغې هم پته نه لګي بچیه لږه ګزاره کوه ګزاره او داجي زما ګاډي کې لږ فرق دی سټارټ کیږي نه ښه هلکو نیکسه لاړ شي دا ګاډي وګوره څه چل دی پرې خبره تم جوړې د کلي د حالاتو نه ځان نه خبرې پرون د ماښام په خړه کې په نواب صاحب باندې د کلي په لاره ډزې شوي دي نه مړه دا څه وایي زه چلېږه ما ویل ته دا تی په غو کېږدې ورور مې تم نه په تین کې او نه په تېره کې زم نن سهار خبر شوی خو لا په 15 نیم شوي هسې ما وی په کلي کې ګنګوسۍ خورې دي دا خبره دې په دې ځای وي ما د چا نه د باور خان او د شهباز خان نوم اورېدلی دی پسې خپلو کې یو نواب صاحب خو مړه یو نه دی نو چپ شه کور دې ډاګه شه خوله دې سمه خوځوه اخر مام پوی کوي که نه السلام علیکم وعلیکم السلام بس تا کمی و کم راغلی خیره نواب صاحب خو ډزو سره دنیا ولړزېد وختي مو کتل د کلي بر طرف ته پولیس ګاډي روان علي محمد او شرف الدین ورپسې په بل ګاډي کې په شنګ کې روان صفدر خانه مونږ کو په وخت خبر شوی نو په هغه ساعت به راغلی تاسو سره زمونږ غونډه کې خلکو دپاره وخت چېرته دی پروفیسر صاحب ما خو تا ته څو ځله ووایي چې دا سیاست پرېږده خان لالا دته خو زما هم زړه ستړی شو خو د ده د کلي دا پرې جمپې ډېرې خوښې دي ستاسو څه خیال دی زه د کلي دا مشري د کمزاتو خلکو ته پرېږدم صفدر خان اوس خو زمانه د ماډرن نه وړاندې لاړه بلکې پوسټ ماډرن ورته وایي دا صرف ستاسو غونډه کې د خلکو سوچ دی ماما جی زما بابا بالکل ټیک وای السلام علیکم وعلیکم السلام دا د بلم راغو ستا د پوسټ ماډرن میدان یو بل شاه سوار ته خوشحالېږي نه چې تا ته خدای دومره ښکلی زوی درکړی دی سم شهزاده دی شهزاده ښه او دا زه لور مې هم د شهزادګۍ نه څه کمه نه ده خدای مې د خان لالا جمدې لري چې زما په بچو باندې دومره غټ غټ تعلیمونه وکړله او که نه ستا دا بچي خو زما په اوږه بوج دی صفدر خانه د دې خبرې دا مطلب نو تا تره او ایمل خان زما هم بچي دي او زه خوشحاله په دې چې زما په ګایډنس عمل کړی دی بلکې د ټول نه سیوا خبره خو دا چې د خپل تعلیم خیال یې ساتلی دی ویم ته بیا دا نه چې خوله کې نیولې ده ته خوله دې ماته شه ښځې راتلو سره دې راباندې بیا دړکې شروع کړي مړې نه نه تا به زه په تخت کښېنم تا لغه به زه خپې چابې کوم ځکه چې د کاره خو ته ستړې ستومانه راغلی زه خو په ارام کور کې ناستم همدا ده بچې ته وګوره د دې جاجي ته ګنې چې داسې کوي هغه دا ښه کوي کاکا چاچی می ټیک وای ته کار روزګار نه کې آخر داسې خو وخت نه تېرېږي که نه مه وایه ورته د کار نامداره دته خو د کار مه وایه پرېږده چې کټونه وشلئ کټونه هاو یجنې ستا ما نه څه شیره پخ کړې ده که نه دا اور خو بل شي نو څه وپاخه شي که نه مورې تا بیا لوګان باندې کړی دي او هغه هم تک سپینه زه څه وکړم مساله چې کور کې نشته زه چې سهار د کوره روکېدم نو 100 روپۍ خو مې درته پرېږدې که نه هی دا بېکاره داجي چې دی دا بېکاره دله به دې ورکړی چې مسالې دله روانې وه که نه چاچی ته لږه کښېنه ستړی شوی لږه ساه واخله دمه وکړه وای ارمان دی نو
کې مم چېرته دموي او که نه سرې غرمې سرې غرمې شهباز خان زنده‌باد شهباز خان زنده‌باد شهباز خان زنده‌باد مشرانو کشرانو زما دوستانو زه ستاسو ډېر مشکور یم چې تاسو دلته د شهباز خان حجرې ته د راتلو تکلیف وکړو خو دا نن غونډه ځکه ضروري وه چې پرون نه بله ورځ د پیښې متعلق موږ خپل پوزیشن واضح کړو زما اشاره د صفدر خان د قاتلانه حملې نه ده څنګه چې تاسو ته پته ده صفدر خان زما عزیزم دی او سیاسي مخالف مې او په دې الیکشن کې زموږ سیاسي مخالف دی خو د دې حملې سره زموږ هیڅ تعلق نشته بلکې مونږ خو د دې پیښې غند نه کوو چې هر چا دا کار کړی دی ډېر غلط کار یې کړی دی زه خپل ملګري شهباز خان ته دعوت ورکوم چې تاسو سره یو څو خبرې وکړي شهباز خان زنده‌باد شهباز خان زنده‌باد شهباز خان زنده‌باد رونو په دې لړ کې زه دا عرض کول غواړم چې مونږه صفدر خان لا هر قسمه تسلی ورکولی شو تر دې پورې چې پولیس سره هم تعاون کولو ته پوره تیار یو صفدر خان زمونږه سیاسي حریف صحیح ولې په دې معامله کې مونږ هغه سره پوره غمرازي لرو ډېره مننه ډېره مهرباني باقی زمونږ نښه شمه به ضرور یاد ساتئ شمه چې بلیږي پتنګان ولا راځي دا ځل خامخا به شهباز خان راځي دا ځل خامخا به شهباز خان راځي شهباز خان شهباز خان شهباز خان زنده‌باد Yes. हाँ سر نواب صفدر خان تر اوسه په چا دعوه نه لري او ستا د تفتیش څه پروګرس دی ریکارډ ستاسو تر وړاندې دی سر اف آی آر هم درج کړی دی نقشه موقع مرتب کړې ده ګواهانو نم بیانونه مې اخیستي دي او ملزمان سر څو چاپې موهلې دي خو لا تر هېڅ پته نه لګي نواب صاحب څه وایي په چا یې څه شک شته سر ما ترېنه ډېر تپوس وکړو خو فلحال بیخي خاموشه دی تا په خپله څه معلومات اوسه پورې ترلاسه کړي نه دي سر تاسو ته خو پته ده عام خلک خو به څه نه څه وایي چې څومره خولې دومره خبرې ټیک ده زه دا ریکارډ چیک کوم ته لږ ساعت پس راشه او دا مانه بیا یوسه خو ګورې 2 ورځو پس ماته ریپورټ پکار دی ټیک شو اوکې سر هلو افی یا لکه چیرته غیبې اړو پته دې نه لګي څو ورځو رسې یار اشنا د لږ تر دې امریکې ورغلی او مای ګډنس ته خو لا ماشوم یې اوس هم په جلا ډوډۍ غواړې زه مخکې شه چې چېرته ښه غوندې رسټورنټ ته لاړ شو ګپ به ولګو نه یار اوس نه نیکسټ ټایم اوس ولې نه کم آن یار نن ماښام ډیټ ته پیشي ده او ډیټ د سټډي پروګرس غواړي زه ټیک ده خو زه به درته بیا فون کوم
نواب صاحب ټول عمر ستاسو خدمت کړی دی او بېلوسه خدمت یې کړی دی. څه په لومړي ځل دې میدان ته نه دی راوتلی. ستاسو خدمت ته یې ملا تړلې ده. ستاسو ازمایلی لیډر دی. نو تاسو له پکار دی چې د سپومۍ لوټ ورکړئ بلکې نواب صاحب لوټ ورکړئ. ورونو زمونږ انتخابي نښه سپوږمۍ یاده ساتئ. شمې که ډېرې څوک کې بلې خو د سپوږمۍ رڼا ته نشي رسېدلی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما درنو خوږو ملګرو، زه ستاسو ډېر وخت نه اخلم. علي محمد تاسو ته ټوله خبره سپینه کا. ما خپله ټوله زندګي تاسو دپاره وقف کړې ده. 2-3 ورځې وړاندې چې کومه حمله په ما شوې ده هغه ستاسو په وړاندې ده. خدا د الله شکر دی چې زما سترګه د چا نه نه رپېږي. زه د چا نه نه یېرېږم. په آخر کې به زه ستاسو د ټولو مشرانو کشرانو شکریه ادا کوم او تاسو ته به دا خواست کوم چې دا خپل قیمتي ووټ ماله راکئ. نواب صفدر خان زنده‌باد. نواب صفدر خان زنده‌باد. نواب صفدر خان. السلام علیکم خان جی. وعلیکم السلام. بلکیس تزا خبیبی جی. گلشن بله طبیعت خو دې ښه دی که نه؟ بس ساړه مې کېدل او سر باندې مې ډېر زیات درد دی. نو څه ته څه ګولی څه دوايي دې خوړلې ده؟ ها ګولۍ خو مې اخیستې وه. زه ځم چې بیا څه ډاکټر دله راوغواړم. نه نه ډاکټر ضرورت نشته. خان جی ستاسو ټلیفون دی. ولې دا ټلیفون؟ ښه ځه زه درځم. هلو څوک یې؟ ستا د سر دشمن. څوک یې درته ویمه؟ وبه ویم درته چې زه څوک یم. دومره تادي ولې کې؟ څوک یې؟ څوک یې درته ویمه؟ چې وخت راشي نو اوبه مې وینې او اوبه مې پېژنې. ویمه څوک یې؟ مشي د لفروزې ترور بروخ مشي ګلاب شاه. دا بیا دې څه بانډ په سر کړی دی؟ وایي ته ځواني کوټې شي ګلاب شاه. تا ته پته نشته چې کور په کور ګرځم او د ښځو جامې جوړې خرڅوم؟ نو څه مزدوري دې وکړه که نه؟ نه مړه په دې کې دومره څه نشته. بس دغه وخت چې تېرومه پکې او تا ته خو مې خوله ستړې شوه چې هغه لالي ځواني کوټې له پکې چېرته څه کار روزګار وګوره. وبه ګورو ورته که نه د لفروزې ترور. نو بس راته ووایه که نه چې کله به ولغم کې. ته داسې وکړه رمداد ته ووایه چې د ملک صاحب حجرې ته یې راولي چې ملک صاحب ته یې مخامخ کړم. وایي ته په خوله کې د شکر شه ګلاب شاه. وته بېغمه شه ترور دا زما کار دی. خو څه موده مخکې مې نه یو سوال کړی و د هغې جواب دې تر اوسه رانه کړو. که وختونه رقیبان زما او ستا خود مینې
غورځېږي که وختونه رقیبان زما او ستا